سلامونه. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور پوښتنه مې راخیستې، د ورور پوښتنه کړې ده چې زه ډبلن یم دلته او تقریبا 6 میاشتې مې پوره شوې. دی وایي چې 6 میاشتې بعد آیا زه چانسز لرم چې زه نورمال شم او که ما به بیرته د هغه هېواد ته ډیپورټ کړي د کوم هېواد چې زه ډبلن یم. ګورې ملګرو، فرانسه کې دا قانون دی چې فرانسه کوشش کوي چې په 6 میاشتو کې د ډبلن په اړه باندې دوی فیصله وکړي. مثال که یو کس دلته راشي او هغه د یو هېواد ګوتې ولري، هغه ډبلني، نو د فرانسې دولت کوشش کوي چې په 6 میاشتو باندې په دغه دوسیه باندې فیصله وکړي. په دغه 6 میاشتو کې دوی د هغه هېواد سره اړیکه نیسي، د کوم هېواد چې تاسو ګوتې لرئ، د کوم هېواد چې تاسو ډبلن یاست. که چیرې هغه هېواد تاسو وغوښتئ، هغو د فرانسې دولت نه غوښتنه وکړه چې دغه کس موږ ته راولېږئ، نو فرانسې هېواد تاسو بیرته هغه هېواد ته ډیپورټ کوي. اوس په دغه حالت کې که چیرې تاسو نه غواړئ چې لاړ نشئ، نو تاسو سره یو اپشن پاتې کېږي، هغه دا دی چې تاسو محکمه وکړئ. دلته تاسو ته د فرانسې دولت محکمې حق درکوي، تاسو ته وکیل هم درکوي. تاسو محکمه کوئ، محکمې ته ځئ او په محکمه کې بیا تاسو دا غوښتنه کوئ چې تاسو هغه هېواد ته نه ځئ. د دې تاسو خپل دلایل ورکوئ، تاسو وکیل، تاسو د خپل ځان نه دفاع کوئ چې ولې د خپل ځان او د خپلې دغه فیصلې نه چې تاسو ولې هغه هېواد ته نه ځئ. که چیرې تاسو محکمه وګټله، نو تاسو نورمال کېږئ او تاسو په فرانسه کې پاتې کېږئ. که چیرې تاسو محکمه وبایلله، نو فیصله د فرانسې دولت په لاس کې ده چې هغه ستاسو په اړه باندې څه فیصله کوي. ولې که چیرې هغه هېواد د کوم هېواد چې تاسو ګوتې راوتلي او تاسو ډبلن یاست، که هغه هېواد د فرانسې دولت نه غوښتنه وکړه چې تاسو بیرته دلته ولېږي، نو تاسو به حتما بیرته ځئ، د فرانسې دولت تاسو هلته ډیپورټ کوي. اوس راځو، که چیرې 6 میاشتو کې دوی فیصله ونه کړه، نو دا د فرانسې دولت پورې اړه لري. د لپاره کوم میکانیزم نشته چې دوی په 6 میاشتو کې حتمي فیصله کوي. کېدای شي 8 میاشتې والي، کېدای شي 9 میاشتې والي، کېدای شي 10 میاشتې والي. او دوی ستاسو په اړه باندې څه فیصله کوي، نو دا د فرانسې د دولت خوښه ده او دا د دوی فیصله ده. دا په هغه حالت کې په کوم حالت کې چې تاسو هغه هېواد ونه غواړئ، کوم هېواد چې تاسو ډبلني او ګوتې نه لرئ. که چیرې وغوښتئ، نو تاسو به حتما ډیپورټ کېږئ د فرانسې نه. او که تاسو یې ونه غوښتلې، دلته پاتې شوئ، نو بیا ستاسو فیصله د فرانسې د دولت په لاس کې ده چې څه وخت تاسو نورمال کوي. کېدای شي دې کې 6 میاشتې ولګي، کېدای شي دې کې 8 میاشتې، کېدای شي 9 میاشت کې، کېدای شي 10 میاشت کې. د دې وخت نه معلومه دی. مننه، ویډیو همدومره وه. که کوم ملګری پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله زه به ستاسو د پوښتنې په اړه تاسو ته حتما ویډیو جوړه کړم او معلومات به درکړم په مخامخ.